د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ولاړه. ملګرو چې له څه لپاره ولاړه، کوم ځای ته، کوم هیواد ته لاړه، د څه لپاره ولاړه، ټول معلومات په همدغه ویډیو کې کوو. هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره یې درسره سبسکرایب کړئ. ملي لوبډله د راتلونکو سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه متحده عربي اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې هغه لوبغاړي چې د بنګلادیش پر وړاندې په یوځینۍ ټیسټ سیالۍ کې لوبیږي د متحده عربي اماراتو پر لوري وخوځېده، چې د یاد هیواد په ابوظبي کې به د روانې اګست میاشتې له 22 نیټې تر 29 نیټې پورې تمرینات وکړي او په 30 به بنګلادیش ته ولاړه شي. په همدې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرخان یوسفزی د لوبغاړو له روانېدو وړاندې له هغوی سره ناسته وکړه، چې په وینا یې افغان لوبډله ډیره پیاوړې او تکړه لوبډله ده، کولی شي د نړۍ سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. هغه څه چې دوی همیشه دغې موخې ته رسولی شي همغږي او ډیسپلین دی. ښاغلي یوسفزي زیاته کړه د ټولو لوبغاړو فزیکي جوړښت، ډیسپلین او کارکردګۍ باید برابر وي. دغه راز باید تاسو په خپل منځ کې بشپړه همغږي ولرئ، چې ډیسپلین هم له همغږۍ سره پوره تړاو لري. باید دغه راز درته ووایم که هر ډول ستونزې ولرئ زه یې درته حل کوم، او زما لومړیتوب به هم دا تاسو ته هر ډول اسانتیاوې رامنځته کول وي. دغه راز دغې ادارې اجرایه مشر ښاغلي لطف الله ستانکزي هم خبرې وکړې او لوبغاړو ته یې د هر ډول اسانتیاوو رامنځته کولو ژمنه وکړه. نوموړي همداراز د لوبغاړو پر فزیکي جوړښت او تکړښت ډېر ټینګار وکړ او په وینا یې هغې وویل تاسو باید فټنس، پرفارمنس او ډیسپلین ته ډیره پاملرنه وکړئ، ځکه دا هغه څه دي چې د لوبغاړو د شخصیت ښکارندویي کوي. هغه دغه راز لوبغاړو ته په خطاب کې ویل ټول لوبغاړي باید ډیر سخت کار وکړي ترڅو یو ټیسټ کې بریالي شي، ځکه موږ نور ډیر ځوان لوبغاړي لرو چې باید هغه ته هم نوبت ورکړو او په راتلونکي کې به زموږ لومړیتوب هم ځوان لوبغاړي وي. همدارنګه د غوروي کمیټې مشر انډي مول چې د بنګلادیش سفر لپاره د ملي لوبډلې د مشر وزود کې دنده هم پر مخ وړي، لوبغاړو ته په خپله وینا کې ویل که غواړئ چې همیشه وځلېږئ او ښې پایلې ولرئ نو بیا تمرین وکړئ، ځکه سخت تمرینات کول د غوره پایلې ضمانت کوي او ټولو ته په راتلونکي سیالیو کې د بریا غوښتنه کوي. د یادې ناستې په پای کې لوبډل مشر رشید خان هم خبرې وکړې او په پیل کې ټولو هغو لوبغاړو ته مبارکي ویل چې د بنګلادیش پر وړاندې یوځینۍ ټیسټ لوبې او درې اړخیز سیالیو نوملړ ته یې لار موندلې ده. او همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه وکړه چې د دوی لپاره هر ډول اسانتیاوې او امکانات برابر کړي دي او ژمنه یې کړې چې دغه اسانتیاوې به راتلونکي کې نورې هم ډېرې کړي. هغه دغه راز زیاته کړه موږ به راتلونکي سیالیو کې د یوې کورنۍ غړي په توګه د نورو لوبډلو پر وړاندې لوبیږو او هیله لرم چې دغه سیالۍ به موږ ګټو او بریا به زموږ وي. د یادولو ده چې د بنګلادیش پر وړاندې یوځینۍ ټیسټ لوبه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 5 پیل او تر 9 نیټې پورې به دوام ومومي او دغه راز به د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د اړخیزو سیالیو لوبلړۍ د همدې میاشتې په 14 پیل او 24 نیټې پورې به دوام ومومي.